بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلیه. محترمینو، یو محترم رو دا پوښتنه کړې ده چې دغه پسه علالول یا غویې علالول یا وینه تویول دا د شریعت په رڼا کې ډېر ثواب لري او که د یو ضروره یا د محتاجه مدد وکول سي. نشر کوونکې اداره عبرتناکه کیسې او حدیثونه. محترمینو، الله جل جلاله دې موږ ته هدایت وکړي ټولو مسلمانانو ته چې نن سبا موږ د خپل مزاج او د خپل عقل د خپل رواج او د خپل رسم د خپل معاشرې تابع ګرځولی دي. که چیرې زما زړه وغوښتله چې دا کار ډېر ثواب لري، بس بیا به هغه کار زه کوم. که چیرې زه په خپل مزاج او په خپل طبیعت باندې موږ په لکونو روپۍ مصرف کوو، په کروڑا روپۍ خلک مصرف کوي، لس غویان شل غویان علالي، لیکن د شریعت او د کتاب د مزاج مطابق زر پی هم بیا څوک صدقه او خیرات نه کوي. دا د مسلمانانو د تباہی او بربادی غټ سبب ګرځول شوی دی. محترمینو، که چیرې په ستا په کلي کې، ستا په علاقه کې، ستا په قریبانو کې یو سړی د علاج پیسې نه لري، د پښو چپلۍ نه لري، د تن جامې نه لري، د سر چت نه لري، هغه بې چته پروتي، بې جامې پروتي، بې خولۍ پروتي، بې چپلۍ پروتي، هغه مریض دی، د علاج پیسې نه لري، یا د یو قریب د همسایه دی د کور والا د پلار پر کور باندې ناسته ده، د راوړلو پیسې نه لري، په کلاو ناسته ده، او ته دلته غویان او پسونه دا ځله علالوې. محترم، دا به در هغه په ځای کې نسی برابر کېدل، ځکه چې د نس څخه هېڅوک هم نه دی پریشانه سوی. که کم سړی دال وخوري او کم سړی غوښې وخوري، نو هغه دال والا به درته غوښې والا هم صحتمنه. دا ضروري نه ده چې خامخا به سړی غوښې خوري. داسې خلک سب په کلو غوښه نه ویني، لیکن در غوښې خوړلو والا صحتمنه دي، تکړه دي. زه دا نه وایم چې د غویې علالول پسه علالول ثواب نه لري، لیکن پوښتنه دا سوې ده چې ضروري کم شي. محترمه، چې کم سړی په درد او په تکلیف باندې اخته دی، د هغه د علاج پیسې ورکړه. دا نام و نهو چې نن سبا موږ ته دا خوند ناکي او پسونه علال سوي دي، غویان علال سوي دي، او خلک دي او منډې او ترنډې دي، دغه په طبیعت کې خوند راکوي. او دغه چې دغه وینه تویول ډېر ثواب لري. د ګاډۍ ټیرونه هم په لړه، د کور دیوالونه هم په لړه، د ناوې چپلۍ هم په لړه، دا په شرعن کې بالکل بې اصل او ناروا عمل دی. جامع الفتاوا جلد نمبر 8 صفحه نمبر 2 هغه دا لیکلی دی چې دغه خیال په دا خیال سره یو پسه علالول یا غویې علالول چې د بل یو په د ځان په بدله کې به ودرېږي، دا بالکل بې اصل دی. صرف دا دی چې د الله د پاره چې کومه قرباني وکول سي، پسه حلال کول سي، نو دا خیال وکول سي لکه څنګه چې الله جل جلاله مالی صدقه د الله رحمت مالی صدقه متوجه کوي، دغه رنګه دغه غویې یا پسه حلالول هم متوجه کوي، او الله جل شانه په خپل رحمت سره به دغه مریض ته شفا ورکړي یا د کوم کار دپاره چې وي هغه کار به وکړي. کفایت المفتي جلد نمبر 8 صفحه نمبر 254 په حواله، او دغه رنګه په حواله د فتاوی محمودیه جلد نمبر 9 صفحه نمبر 3 هغه دا لیکلی دی چې کم حیوان یا کم جانور د الله په نامه سره حلال کول سي او د هغه غوښې صدقه کول سي، نو دغه که هېڅ قباحت نشته، دته د صدقې ثواب ملاویږي، لیکن دغه د ده د حلالېدو یا د وینې د بهېدو د دې جلا هېڅ ثواب هم نه ملاویږي. دا صرف پر زمین پر مځکه د حرم یا په اختر باندې د وینې ثواب ملاویږي، په دا نور حالاتو کې د وینې هېڅ ثواب نشته. نو محترمه، نو په کار خو دا ده چې یو غریب مسکین سره تعاون وکړي، د یو مدرسې چې زموږ چې کوم د هغه د دین کلی دی، د اسلام کلی دی، د هغو سره تعاون وکړي چې په خپل علاقه کې چې ستا مدرسې وي، غریب وي، مسکین وي، د هغه سره تعاون وکړي چې هغه کې ستا د صدقه جاریه به وي، هغه به همیشه ستا کوم قریبان یا کوم دغه ته به ثواب روان وي. نو په دغه باندې یا د غریب مسکین د مجبوره د محتاجه د مالی مدد وکړي چې هغه په خپل طبیعت باندې هغه خرڅ کړي، نو دا به ډېر د بهتري د دې چې ته غویان یا پسونه په روډو باندې حلالوي.